د افغانستان د جماعتونو تخمینی احصایه 1,60,000 ده او د ارشاد حج اوقاف وزارت کې چې صف دي 1,14,000 جماعتونه صف دي، خو تخمینی د احصایه لا روانه ده 1,60,000 جماعته یوازې په افغانستان کې موجود دي. څومره وړکی مملکت دی، کله چې تاسو د نړۍ په نقشه کې وګورئ ډېر وړکی دی افغانستان. په دغه مسجد کې یو لمونځ په 1,00,000 لمنځونو باندې بدلیږي. دا داسې جومات دی چې 1,40,000 انبیاء کرام دې ته راغلي دي. مساجدها وشر البلاد اسواقها، په ټولو ښارونو کې بهترین ځای هغه جوماتونه دي. تر ټولو ځمکو بهترینه ځمکه جومات ده او تر ټولو ځمکو بدترینه ځمکه هغه د ښار والا ده. د بازارونو خیانتونه پکې کیږي، بېدینۍ پکې ترسره کیږي، دروغ پکې ویل کیږي، په دروغو قسمونه پکې خوړل کیږي، حرام مالونه پکې خوړل کیږي، کنځلې پکې کیږي، جنګونه پکې رامنځته کیږي، د مسلمان حق تلفي پکې کیږي. تر ټولو بدترینې ځمکې، په ټولو ځمکو کې بدترینه ځمکه هغه د بازار والا ځمکه ده او تر ټولو بهترینه ځمکه هغه د جماعتونو والا ده. د الله عزوجل پیغمبر دا فرمایي. په مخ د ځمکه باندې تر ټولو لومړنی آبادي هغه د بیت الله شریف وه. ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکه. تر ټولو لومړنی کوټه، تر ټولو لومړنی کور، الله عز وجل قرآن کریم کې فرمایي للذي ببکه، خامخا هغه کوټه د هغه کور دی چې د مکې مکرمې په ښار کې آباد ګرځېدلی دی. دغه توره کوټه، دا تور غلاف چې ترنه راتاو دی، دا کعبه شریفه چې د ټولې دنیا مسلمانان د دې په طرف باندې لمونځ کوي، په مخ د ځمکې تر ټولو لومړنی همدغه کعبه شریفه ده چې د ملایکو په لاسونو باندې آباده شوه. بیا د هغې نه وروسته آدم علیه السلام هم د دې آبادي کړې، ابراهیم علیه السلام هم کړې ده. په مختلفو دورونو کې د دې تعمیر نوی شوی، خو په مخ د ځمکې تر ټولو لومړنی آبادي، لومړنی کور هغه د الله والا کور دی چې کعبه شریفه ده. او دغه د کعبې والا کور ته اوس مسجد حرام هم ویلی کیدای شي. مسجد حرام، په دغه مسجد کې یو لمونځ په 1,00,000 لمنځونو باندې بدلیږي. دا داسې جومات دی چې 1,40,000 انبیاء کرام دې ته راغلي دي. دې ته آدم علیه السلام راغلی، دې ته نوح علیه السلام راغلی، دې جومات ته حضرت ابراهیم علیه السلام راغلی، اسماعیل علیه السلام، اسحاق، زکریا علیه السلام، یحیی علیه السلام، هود علیه السلام، صالح علیه السلام، یوسف علیه السلام، یعقوب علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام، حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دا لومړنی کور چې په مخ د ځمکه باندې آبادیږي هغه جومات دی، کعبه شریفه ده. او د کعبې شریفې نه ګردي وخه چې کومې برنډې راتاو دي دې ته مسجد الحرم ویلی کیدای شي. او مشهوره آبادي د ابراهیم علیه السلام په لاسونو باندې شوې وه. 1,00,000 لمنځونو باندې دلته یو لمونځ قبلیږي. جوماتونه دا تر ټولو مهمترین ځایونه دي الله عز وجل په نیز باندې او ډېر مقدس ځایونه دي، سپیڅلي. مساجد په دنیا کې په مختلفو اماکنو کې جوړ دي. ابتدا یې له کعبې شریفې نه وشوه، په مختلفو ممالکو مختلفو ځایونو کې جوماتونه، په لکونو جوماتونه جوړ دي. د افغانستان د جوماتونو تخمینی احصایه 1,60,000 ده او د ارشاد حج اوقاف وزارت کې چې صف دي 1,14,000 جوماتونه صف دي، خو تخمینی د احصایه لا روانه ده 1,60,000 جوماته یوازې په افغانستان کې موجود دي. څومره وړکی مملکت دی، کله چې تاسو د نړۍ په نقشه کې وګورئ ډېر وړکی دی افغانستان. یوازې دلته 1,60,000 جوماتونه آباد دي او دا لړۍ د جوماتونو د آبادولو
دا هم لا روانه ده. جوماتونه آبادول دا یو مهم کار دی. دی وجه نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منورې ته مهاجر شو نو د قبا مقام ته چې کله ورسېده په دې ځای کې د یوه جومات ډبره کېښوده. مسجد قبا اوس نومیږي، اوس هم شته. د وخت په تېرېدو په دې کې نویوالی راغلی، خو د دغه جومات ډبره 1400 کاله پخوا د الله خوږ پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم یې کې وه. دې ته مسجد قبا وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به جمعه کې یو ځل ورته 2 رکعته لمونځ به ادا کوو پکې، او بیا به یې فرمایل څوک چې دلته 2 رکعته لمونځ ادا کړي د یوې قبولې عمرې ثواب الله درته نصیب کوي، لکه یوه عمره چې ادا وګرځوي. دا اوس هم چې حاجیان صاحبان ولاړ شي نو دوی بیا روزانه مسجد قبا ته په پښو یا په بسونو موټرو کې ورځي او هلته 2 رکعته لمونځ پکې ادا کوي، ځکه د الله پیغمبر دلته لمونځ ادا کړی. لا مدینې منورې ته نه دی را رسېدلی چې په کوم ځای کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم راتلونکي کې کور جوړیږي، دې ځای ته نه دی رسېدلی. په قبا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یوه جومات ډبره کېښوده او مسجد قبا یې آباد کړ. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې خلکو ته د مسجد نبوي دغه جومات اوس هم په مسجد النبي صلی الله علیه وسلم باندې مشهور دی، د مدینې منورې جومات. دا شنه ګنبده چې په دې عکسونو کې ښکاري دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر مبارک باندې ولاړه ده. د همدې شنې ګنبدې سره متصل جومات دی، مسجد النبوي صلی الله علیه وسلم باندې مسما دی. د دې په فضایلو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی یو لمونځ په دې جومات کې ادا کول د 1000 لمنځونو ثواب لري. په یو بل روایت کې راځي چې یو لمونځ په 500,000 لمنځونو باندې الله بدلوي. که څوک په مسجد نبوي کې یو لمونځ الله ته ادا کړي، الله عز وجل د 500,000 لمنځونو ثواب ورکوي. د دې د بنسټ ډبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپلو مبارکو لاسونو باندې کېښوده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به صحابه کرامو ته هم ترغیب ورکاو په خپلو قومونو خپلو علاقو کې جوماتونه جوړ کړئ او بیا د دې جوماتونو پالنه وکوئ. مسجد اقصی چې نن د اسرائیلو په لاسونو کې ده او د دوی د تسلط لاندې ده، دغه مسجد اقصی د حضرت داود علیه السلام او د حضرت سلیمان علیه السلام په لاسونو باندې جوړ شوي وو. اگر چې وروسته بیا ترمیمات پکې شوي، خو ابتداءً چې دا جوړېدل نو هغه د حضرت داود علیه السلام او د حضرت سلیمان علیه السلام په لاسونو باندې د دې تکمیل شوی و. نو معلومیږي چې جوماتونه څومره اهم دي په اسلام کې. په ټولو ځمکو کې بهترینه ځمکه الله تعالی د جومات والا ځمکه ده.